نور نو د لوبغاړو په نوملړ کې د ترکي نوم نشته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیلي توپوهونکي نجیب الله ترکي د 29 کالو په عمر له د ارمان جنې نړۍ سترګې پټې کړې او امبار ارمانونه له خاورو سره خاورې شول. مرحوم ترکي له 2014 کال راهیسې تر 2020 کال پورې د افغان ملي لوبډلې پیلیز توپوهونکی و. نجیب الله ترکي د اکتوبر په 2 نیټه د جلال آباد په ښار کې د یوې ترافیکي پیښې له امله سخت ټپي شو چې تر 3 ورځې کومه حالت وروسته د روانې میاشتې په 4 نیټه د اجل دایې ته لبیک ووایه او خپل روح یې حق ته وسپاره. 29 کلن نجیب الله ترکي د 1991 کال د فبرورۍ په 2 نیټه په ننګرهار کې زیږېدلی و. له ماشومتوبه یې د کرکټ لوبې سره زیاته مینه درلوده او تر سختو خواریو وروسته یې په 2014 کال کې د بنګلادیش خلاف نړیوال کرکټ پیل کړ. د کرکټ وروستۍ لوبه یې د 2020 کال شپږیزه کرکټ لیګ کې وه چې د ژوند وروستنۍ 32 منډې پکې ترلاسه کړې. په ټول کې د افغانستان لپاره 12 شلوريزې لوبې کړې وې چې 250 منډې جوړې وې. 2019 کال نړیوال جام لوبول ستر ارمان وو. نوموړی د انتخاب له کمیټې سخت ګیلمن و چې د 2019 کال نړیوال جام ته نو انتخاب کړی، خو هیلمند و چې په راتلونکي شلوريز نړیوال جام کې به ورته وخت ورکړل شي چې د ارمان یې له ځان سره ګور ته یووړ. نجیب الله ترکي د پلار څلورم زوی و. د نرم مزاج او ښو اخلاقو څښتن لوبغاړی و. د کورنۍ د غړو ترڅنګ یې د هیوادوالو په زړونو کې ځانګړی ځای درلود. خو اوس هم کرکټ شته، هم یې میدانونه شته، هم یې یاران او ملګري شته، خو ترکي نور نشته او د تل لپاره یې دا نړۍ پرېښوه. د کرکټ نړیواله شورا ولسمشر محمد اشرف غني، پخواني ولسمشر حمید کرزي، د مشرانو جرګې رئیس فضل حدیم مسلمیار او د کرکټ ملي لوبغاړو ترڅنګ د هیواد زیاتره سیاسیونو او مینوالو یې د نجیب ترکي مړینه یوه ستره ځای وبلله. د مرحوم نجیب الله ترکي د بېروحه جسد او د ګڼو ارمانونو ډک تابوت د ملي لوبغاړو له اوږو کوز او د درونټې هجرت کلي د شیخ نیکه په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. روح یې ښاد، قبر یې له انوارو ډک، جنت یې ځای شه. انا لله و انا الیه راجعون.